بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږ ریسیپي ده د توتي زمیني یا توتي فرهنګي ډېر په زړه پورې جوس دی چې د پودینې او لیمو او سپرایټ پکې استعمالیږي. نو ویډیو تر اخره وګورئ، له موږ سره اوسئ. د دې جوس نوم اصل کې مجیتو ورته وایي، خو موږ په پښتو کې به د ځمکني توتو جوس ورته ووایو. نو دا ډېر په زړه پورې دی. نو راځئ چې په جوړولو پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. سټرابري 200 ګرامه به په ماشین کې او ورسره به سپرایټ هم میکس کړئ او بیا به یې ښه باریک میکس کړئ ډېر وخت پورې ښه حل شي. یا یې جالۍ نه هم کولی شئ، جالۍ نه یې هم وباسئ، او که ډېر یې میکسوئ نو بیا جالۍ ته ضرورت نشته. همده سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. ګیلاس کې به واوره واچوئ، ځکه چې دا جوسونه همیشه یخ څښلي، نو یخ شي بیا مزه یې زیاتېږي. لیمو به هم دوه قاشقې د غذا یا 3 قاشقې د غذا یا یو لیمو به په هر ګیلاس کې وزبېښئ لکه څنګه چې ګورئ. او دنه بغیر د لیمو یو دانه یا 2 دانې لیمو پرې کړئ، هغه هم پکې میکس کړئ، او د پودینې تازه پاڼې هم پکې میکس کړئ. بوره 2 قاشقې، مالګه خپل اندازې سره ډېر لږ استعمالیږي پکې. او بیا به کوم هغه چې مونږ میکس کړی و توتي زمیني یا ځمکني توت، هغه هم پکې میکس کړل. له هغه نه بعد سپرایټ یا 7 اپ یا سوډا واټر چې کوم یو تاسو راولیږلي همغه استعمالولی شئ. او دا به بیا ښه میکس کړئ چې تر څو بوره او مالګه یې هم ښه حل شي. ډي آر کې فوډ چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ چې تر څو پورې نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. او د لیمو یو ډیکوریشن لپاره یو پیس لیمو هم. او همده سره زموږ نننۍ ریسیپي پای ته ورسېدله، تیاره شوه. او راکړئ ماته اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.